بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې مونږ په پروب خبره کوو چې د پروب زمونږ سره کومه معنی کېدای شي. نو پروب په اصل کې دا یو داسې آله ده په کومه چې د زخم جوړوالی معلومولی شي. یعنی دا زمونږ سره یو داسې انسټرومنټ دی په کوم چې د زخم جوړوالی معلومولی شي. په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري دغه آله چې کومه ده نو دې ته پروب ویلی کېږي. په دې د زخم چانبین کېږي، د هغې جوړوالی پرې معلومولی شي. د دې نه علاوه دا زمونږ سره د انویسټیګیشن معنی هم ورکوي، ریسرچ، سټډي، ایکسپلور، چیک، ایگزامین، ټیسټ. دا ټولې معنی چې کوم دی نو زمونږ سره پروب ورکوي. یعنی د انویسټیګیشن دپاره دا ډېر زیات استعمالیږي. د نیوز پیپر مثال ته راځو نو تاسو به ډېر ښه پوه شئ په اگزامپل باندې. ګورنمنټ فارمز 3 member جوډیشل کمیشن ټو پروب ویراسټي اف آډیو لیکس. یعنی حکومت د 3 کسانو عدالتي کمیشن جوړ کو چې د آډیو لیک چې دا کوم صداقت دی، یعنی کوم آډیو لیکس چې دی کوم آډیو چې لیک کېږي د دې صداقت د دې سچایي معلوم کی. دلته هم د پروب مطلب دی انویسټیګیشن، یعنی د یو څیز تحقیق کول، د یو څیز انویسټیګیشن کول، د یو څیز ریزلټ ته ځان رسول، د هغې نتیجې ته ځان رسول. دې ته په اصل کې پروب وای. د پروب ساده مطلب دی چانبین کرنا، انویسټیګیشن کرنا، یو څیز معلومول، د یو څیز چیک اپ کول، د یو څیز نتیجې ته رسیدل. او دغسې د دې نه مخکې چې موږ کومه معنی وویله نو دا یوې آلې ته هم ویلی کېږي. داسې قسم آله چې په هغې هم چانبین کېږي، یعنی د زخم چانبین دپاره استعمالیږي. نو د پروب سمپل مطلب دی انویسټیګیشن، ریسرچ یا سټډي، ایکسپلور، چیک، ایگزامین، ټیسټ. په دې ټولو معنو کې چې کوم دی نو د پروب معنی پرته ده.